ملګرو دا څو ورځې کېږي چې زمونږ او تاسې یو افغان رور ډېر سخت مشکل کې دی. دا چې کوم مشکل دی راځئ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هند ته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبو لپاره له افغانستانه ورغلی شیرخان هلته له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. نوموړی چې د دواړو لوبډلو لومړۍ سیالۍ مخکې لکنو ښار ته ځان رسولی و، په هوټلونو کې د خپل قد هومره جګه کوټه او کټ نه دی پیدا کړی چې دغه ستونزې په مشکلاتو کې راګیر کړی دی. له ډېرو منډو تړلو وروسته چې هغه بیا هم نه دی بریالی شوی، نو د پولیسو حوزې یا تاڼې ته ورغلی او خپل مشکل یې ورسره شریک کړی دی. د لکنو پولیسو د هغه لپاره په هوټل کې د کوټې پیدا کولو هڅه پیل کړې او اخر هم یو هوټل کې ورته کوټه نیولې ده چې ویل کېږي تر 200 زیات کسان ورسره په بدرګه هم ورغلي دي. شیرخان چې 8 فوټه او 2 انچه قد لري، یو له ډېر جګو کسانو څخه او د کرکټ سخت مینوال دی. هغه وخت کې ډېر مشهور شو کله چې د یوې لوبې پر مهال په زینو کې ولاړو او کامرو راواخیسته. لکنو کې د هوټل مسؤل ویلي دي چې د شیرخان د قد کوټه او کټ دوی نه لري. هغه وایي چې د ده لیدو ته 200 نه زیات کسان هم راغلي دي او چې څوک خبرېږي نو یو ځل یې د لیدو لپاره راځي. په ټولنیزو رسنیو کې د شیرخان انځورونه لاس په لاس کېږي چې هغه له پولیسو سره ولاړ دی. همداراز د هند ډېرو رسنیو هم پرې راپورونه جوړ کړي دي. مخکې ویل شوي وو چې هغه ته هوټل کې له دې عمله کوټه نه ورکول شوې چې ډېر خلک یې لیدو ته راځي، خو وروسته وویل شول چې د هغه د قد کوټه او کټ نه پیدا کېدل. نو شیرخان ځکه له مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو د اندېښنې خبره اوس ځکه نشته چې د لکنو پولیس د هغه لپاره په یو هوټل کې د کوټې بندوبست کړی دی او د مرستې لپاره ورسره ولاړ دی. درنو کتونکو کوم چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.